د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل نهایی شوی دی. طالبانو خبر ورکړی چې د دوه مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو یو مادهیز طرز العمل نهایی شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په همدې تړاو پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د بین الافغاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل د 2020 کال د نومبر میاشتې په 15مه نیټه په 21 مادو کې تکمیل او نهایی شوی دی. د نوموړي په خبره په یاد شوی نیټه د طرز العمل متن د دوه مذاکراتي ټیمونو په حضور کې په پښتو او فارسی ژبو لوستل شوی او تر تایید وروسته یو کاپي د کوربه هیواد قطر استازو ته هم ورکړل شوی. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال په رسمي توګه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز العمل نهایی کېدو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې د ارګ ویان صدیق صدیقي مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه رد کړي وو.